محترم ورونو، د اخلاقو د سلسلې پنځمه پته ورونو، د ښو اخلاقو او ښو خویو د جملې څخه یو بل ښه خوی د وفا خوی دی، خلق الوفا. او په دې پته کې به انشاء الله تعالی د وفا د خوی په باره کې بحث او خبرې وکړو. او دا بحث به په یوه پوښتنه سره شروع کړم، هغه دا چې آیا ته وفا کوونکی یا وفاداره یې؟ طبعا د دغه پوښتنې په جواب کې هر څوک وایي هو زه وفاداره یم. مګر د مخه تر دې چې د دغه پوښتنې جواب راکې، زه غواړم چې یو څه فکر وکړې. په دغه پوښتنه سره 5 نورې پوښتنې تا ته متوجه کېږي. اول، زه 5 پوښتنې در څخه کوم، پس له دغه 5 پوښتنو دوهم وار بیا درته وایم چې آیا ته وفاداره یې؟ ورونو، وفا په 5 قسمه لري. او وفاداره و هغه چاته ویل کیږي چې د وفا دغه ټول اقسام پکښې موجود او پیدا وي. که په ما او تا کې دغه 5 قسمه وفا موجوده وه، بیا نو زه او ته وفاداره یو. راسئ چې تر هر څه د مخه موږ د خپلو ځانو څخه پوښتنه وکړو چې آیا زه وفاداره یم که یا؟ خو د دغه پوښتنې جواب تر هغو نه وایو تر څو وروستنیو 5 پوښتنو ته جواب ورنکړو. دغه 5 پوښتنې به یوه درته بیانوم او د هغو جواب د خپل ځان سره وایه. اوله پوښتنه، آیا د الله عز وجل سره دې د هغه پر وعدو او عهدو وفا کړې ده؟ دوهمه پوښتنه، آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دې وفا کړې ده؟ درېیمه پوښتنه، آیا د خلقو سره په خپلو معاملو کې وفاداره یې؟ یعنی د خلقو سره چې کومې مالی وعدې لرې، د وخت وعدې لرې، د کارو وعدې لرې، هغه دې پر خپل وخت او په صحیح ډول سره سرته رسولي دي؟ څلورمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا په ژوند کې ستا سره نیکي کړې ده، پر تا یې فضل او احسان سته، وفا کړې ده؟ پنځمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا د ژوند په سفر کې ستا ملګري و او یا دي، وفا کړې ده؟ یعنی هغه کسان چې ستا سره یې وخت تیر کړی دی یا دغه اوس وخت در سره تیروي، ګډ ژوند در سره کوي، د هغو سره دې وفا کړې ده؟ 5 پوښتنې سوې. د الله عز وجل سره وفا، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا، د خلقو سره په وعدو او معاملو کې وفا، د هغه چا سره چې ستا په ژوند کې ستا سره احسان کړی دی وفا، او د هغو کسانو سره وفا چې تا د ژوند په سفر کې ملګرتیا ورسره کړې ده، وخت دې ورسره تیر کړی دی. د دغو 5 پوښتنو تر جواب ویلو وروسته اوس راته ووایه چې آیا ته وفاداره یې که یا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا دین لمن لا عهد له، یعنی هر هغه څوک چې د عهد او وعدې پابندي نه لري، دین نه لري. وروره مه ورخطا کېږه، د حدیث شریف مقصد دا نه دی چې ته بالکل مسلمان نه یې، تا د مسلمانۍ څخه باسي، بلکې د حدیث شریف مقصد دا دی چې ستا دین او ایمان کامل نه دی. نو ای هغه څوکه چې ته پر وعده وفا نه لرې، ستا دین نه دی پوره، ځکه هر هغه څوک چې وعده خلافي کوي، خیانت کوي، چم او غدر کوي، هغه خپل دین څنګه ساتلی سي؟ لا دین لمن لا عهد له. او اوس راسي چې دغه د مخنۍ 5 پوښتنې یوه په تفصیل سره بیان کو، ځانونه په پوکو او په خپل ژوند کې عملي کو. اوله پوښتنه، آیا ته د الله عز وجل سره وفاداره یې؟ ورونو، د مخه تر دې چې دغه سوال او د هغه جواب وڅېړو، غواړم چې موږ او تاسې یوې عجیبې موضوع ته متوجه سو. هغه دا، هر وخت چې موږ د اخلاقو د یوه خوی په باره کې خبرې کوو، اولا هغه خوی باید د چا په مقابل کې عملي او پر ځای کو؟ د الله عز وجل. دا عجبه نه ده؟ کوم وخت چې مو د تواضع په باره کې خبرې کولې،
تواضع مع الله. بیا مو د امانت په باره کې خبرې کولې او ومو ویل په هغه امانتو کې امانتداري لازمه ده چې الله عز وجل په امانت درکړي دي. بیا مو د احسان په باره کې خبرې کولې او ومو ویل احسان مع الله. او اوس د وفا په باره کې خبرې کوو، بیا هم وایو وفا مع الله. دا ولي؟ ځکه چې اخلاق د عقیدې نه جلا کېدونکی جز دی. د یو مسلمان عقیده هیڅ وخت د اخلاقو څخه نه جلا کېدلی او نه لرې کېدلی سي. اسلام یو عجیب ښه او منظم دین دی. باید ټول اجزای عملی او په ځان کې موجود کې. که یو څوک د اسلام یو اړخ عملی کوي او نور یې پرېږدي، د هغه په شخصیت کې حتما کوږوالی پیدا کیږي، بلکې هغه څوک پوره او کامل مسلمان نه بلل کیږي. یو مسلمان د خپل ایمان او اسلام د کمال او پوروالي دپاره باید د اسلام ټول اړخونه او جزئیات په ځان کې پیدا او موجود کړي، ځکه د اسلام هر جز د بل جز پر پوروالي تاثیر کوي. مثلا که د عقیده کامله سوه، وبه وینې چې اخلاق دې سم سوه. که د لمونځ او نور فرائض پوره کړه، وبه وینې چې اخلاق دې اصلاح سوه. که د اخلاق اصلاح کړه، وبه وینې چې عقیده دې سالمه او کامله سوه. اسلامي احکام ټول همداسې دي چې یو په بل پورې تعلق لري او یو په بل پوره کیږي. دا ځکه چې دغه دین الهي دین دی او د الله عز وجل د طرفه دغسې منظم سوی دی. موږ باید حتما دغه دین د هر اړخه عملي کو او د دین ټول جزئیات را پکښې موجود وي. که عقیده ده، که عبادت، که اخلاق دي، که معاملات، ټول باید صحیح او په اسلامي چوکاټ کې وي. که مو د الله عز وجل سره معامله ده، که مو د مور او پلار سره معامله ده، که مو د خپلې ښځې سره ګزاره ده، که مو د ټولنې د افرادو سره معامله ده، ټول باید په صدق، اخلاص او ښو اخلاقو سره وي، ځکه زموږ دین په ښو اخلاقو پورې تړلی دی. ښه، اوس بیرته هغه خپلې خبرې ته ورګرځم او وایم د وفا د اقسامو څخه اول قسم وفا مع الله، د الله عز وجل سره وفا ده. په حقیقت کې د وفا دغه قسم د وفا تر ټولو اقسامو او انواعو لویه او عظیمه وفا ده، او هغه دا ده په هر هغه شي چې الله جل جلاله امر کړی یې او هر هغه شی چې الله عز وجل یې ستا څخه غواړي هغه عملي او پر ځای کې. شاید یو څوک ووایي چې زه د الله عز وجل سره پر څه شي وفا وکم؟ ما په ټول عمر د خپل رب سره پر کوم شي وعده نه ده کړې. ما په ټول عمر خپل رب ته نه دي ویلي چې یا رب زه دغسې کوم، نو زه اوس پر څه شي وفا ورسره وکم؟ خو په حقیقت کې داسې نه ده. دا یو غلط او خطا مفهوم دی. ایا تا د الله عز وجل نعمتونه هیر کړي دي؟ الله عز وجل څونه ډېر نعمتونه در کړي دي. ایا دغه نعمتونه د وفا مستحق نه دي؟ ته فکر وکړه، دغه ټول نعمتونه چې ته پکښې اوسېږې او ژوند پکښې کوې، دا ټول د الله عز وجل د طرفه څخه دي. لکه څرنګه چې رب العزت جل جلاله د سورة النحل په 53 نمبر آیات کې فرمایي وما بكم من نعمة فمن الله، یعنی هر هغه نعمت چې ستاسې سره دی هغه ټوله د الله عز وجل د طرفه څخه دي. او بیا هم عز وجل د سورة النحل په 18 نمبر آیات کې فرمایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، یعنی که تاسې د الله جل جلاله نعمتونه حساب کوي نیسي شمیرلی، نو د دغه بېشماره نعمتو په مقابل کې د الله عز وجل سره ستا وفا څه شي او کمه ده؟ آیا الله عز وجل ستا رب نه دی او ته بنده نه یې؟ آیا د بندګۍ حق دا نه دی چې ته د خپل رب سره وفاداره او وفا کوونکی واوسې؟ ورونو، که په موږ او تاسې کې داسې یو څوک پیدا سي چې پس له هغه څخه چې مور او پلار یې په کلو کلو پیسې په خرڅ کړي تر ځوانۍ او یو مقامه یې ورسوي او بیا نو دی و هغو ته شاور وګرځوي، د مور او پلار ټوله نیکۍ هیرې کړي، خلق و هغه ته څه وایي؟ خوار او ذلیله، حقیر او خسیس، بې حیا، نمک حرامه. داسې نه ده؟
نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوې چې د خپل رب سره وفا نه لري؟ د هغه چا په باره کې څه فکر کوې چې لمنځونه پر خپل وخت نه ادا کوي، زکات نه ورکوي، حج نه کوي او نور داسې او داسې؟ د الله عز وجل سره وفا څه سوه؟ اوس د وفا مع الله په معنا پوه سوې. د وفا مع الله قدر او اهمیت در معلوم سو. ښه، د الله عز وجل سره څنګه وفا کولای سو؟ په درې شی سره. فقط درې شی ستا څخه غوښتل کیږي، نو ته به د خپل رب سره وفاداره یې. اول، پر الله عز وجل ایمان. دوهم، ټول عمل به دې خاص د ده عز وجل د پاره وي. دریم، په هر څه چې امر کړي یې هغه به کوې، او د هر شي څخه چې منع کړي یې هغه به پرېږدې. درې شی سوه. پر وجود او وحدانیت به ایمان راوړې، عمل به دې خاص د ده جل جلاله د پاره وي، او امر به عملي کوې. که دې دغه درې کاره وکړه ته د الله عز وجل سره وفاداره یې. الله عز وجل د سورة البقره په 40 نمبر آیات کې فرمایي: یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإیای فرهبون. یعنی ای بني اسرائیلو، د یعقوب علیه السلام اولادې، هغه نعمت در په یاد کړئ چې ما یې پر تاسې انعام کړی دی، او زما پر عهد وفا وکړئ چې د نبي متابعت دی، چې زه هم ستاسې پر عهد وفا وکم چې و جنت ته داخلېدل دي، او خاص یوازې او یوازې زما څخه وبېرېږئ. ورونو، دا خطاب که په ظاهره و بني اسرائیلو ته دی، خو په حقیقت کې موږ او تاسې ته هم دی. الله عز وجل فرمایي چې زما نعمتونه در په یاد کړئ، زما سره وفا وکړئ، زما د اوامرو متابعت وکړئ، زه به مو هم جنت ته داخل کم. او بیا راسئ د الله عز وجل و هغه قول ته متوجه سئ چې د سورة الفتح په 10 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما. ورونو، دا د الله عز وجل د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خطاب دی، او فرمایي: بېشکه هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله سره بیعت کوي، د دوی پر لاسو سربیره د الله جل جلاله لاس دی. نو هر هغه څوک چې دا بیعت مات کې، یعنی د هغه څخه مخالفت وکړي، نو بېشکه چې دی پر خپل ځان بیعت ماتوي، یعنی ضرر او تاوان یې ده ته رسیږي. او هر هغه څوک چې پر هغه عهد او اقرار چې د الله عز وجل سره یې کړی دی وفا وکړي، ژر ده چې الله عز وجل به وده ته اجر عظیم ورکړي چې جنت او د الله عز وجل دیدار دی. ورونو، کم وخت چې موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدي ادا کوو، دا د الله عز وجل سره زموږ عهد، وعده او بیعت دی. نو پام کوئ چې د الله عز وجل سره دغه وعده او عهد مات نه کړي، ځکه که څوک دغه وعده ماته کړي ضرر یې وده ته رسیږي، او که څوک پر دغه وعده وفا وکړي هغه لره اجر عظیم، جنت او دیدارونه دي. ورونو، هغه درې شی چې ما د وفا مع الله په معنا کې وویل، آیا هغه درې سره ما او تا پر ځان، هغه درې سره ما او تا پر ځای کړي دي؟ هو، اول دوه موږ او تاسې ټولو پر ځای کړي دي، مؤمنان او مخلصان یو، یعنی پر الله عز وجل ایمان لرو، او عمل مهم خاص د ده جل جلاله د پاره دی. خو درېیم شي ته راسئ، آیا د ده جل جلاله په اوامرو مو عمل کړی دی؟ او د هر هغه شي څخه چې یې منع کړي یو هغه مو پرې ایښي دي؟ اوس باید متوجه سو چې موږ د خپل رب سره وفاداره یو که یا؟ تاسې راسئ د خپل رب سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و وفا ته وګورئ.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د شپې لمونځ کاوه. هو د لمانځه د رکعتو شمېر یې لږ و، تر 11 او 13 رکعتو نه زیاتېدی، خو په هر رکعت کې به 2-3 سپارې قرآن مجید په ډېر آرام تلاوت سره تلاوتاوه. رکوع او سجده به هم ډېر اوږده وه. د دغه ډېرې ولاړې په خاطر به پښې مبارکې وپړسېدې، ځکه وینه به ټوله پښو ته ولاړه. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها به د شفقت او خواخوږۍ په سبب ورته ویل: یا رسول الله، ایا الله عز وجل ستا د مخنی او رستنی خطاوي نه دي در بخښلي؟ یعنی ته پاک او معصوم یې او الله عز وجل تا ته پوره او کامله عفو کړې ده، نو پر ځان دونه تکلیف مه تېروه چې د ډېرې ولاړې څخه دې پښې وپړسېږي. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عجیب او د وفا څخه ډک جواب واورئ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د دغه همدردۍ او خواخوږۍ په جواب کې وفرمایل: آیا د خپل رب دپاره شاکره بنده نسم؟ افلا اکونو عبدا شکورا؟ یعنی هو دا صحیح ده چې رب عز وجل د هر قصور عفو راته کړې ده، مګر زه د دغه رب دپاره شکر کوونکی بنده نسم؟ نو ای وروره، زه او ته هم باید د خپل رب و هغه نعمتو ته متوجه سو چې ما او تا ته یې راکړي دي. ته وګوره، د ژوند نعمت، د صحت نعمت او زیات پر دغه نور بېشماره نعمتونه، نو تا د دغه نعمتو شکر څنګه ادا کړی دی او د خپل رب سره پر خپلو وعدو څنګه وفا کوې؟ موږ د وفا په ډیرو اقسامو مکلف یو. الله عز وجل مو امر کوي: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، لمنځونه کوئ او زکات ورکوئ. آیا پر دغه دې وفا کړې ده؟ الله عز وجل د سورة الاحزاب په 30 نمبر آیات کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مؤمنانو ته ووایه چې خپلې سترګې د نامحرمو د لیدو څخه پټې کړي او خپل فرجونه دې د حرامو څخه وساتي، ځکه بده کتنه د زنا اول قدم دی. د دغه کتلو څخه د فحشا لوی لوی دروازې خلاصېږي. اوس نو ای مسلمان وروره، تا پر دغه الهي امر وفا کړې ده او که قصدن بازارو او مارکیټو ته د نامحرمو ښځو د لیدلو دپاره ځې؟ او بیا هم الله عز وجل فرمایي: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. او ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مؤمنو مسلمانو ښځو ته ووایه چې د نامحرمو خلقو د لیدلو څخه دې خپلې سترګې پټې کړي او خپل فرجونه دې د حرام استعمال څخه وساتي او خپل زینت دې نه ښکاره کوي. دلته بیا هم د خپلو مسلمانو خوندو څخه دا پوښتنه کوم چې تاسې دغه الهي امر پر ځای کړی دی؟ د خپل رب سره مو وفا کړې ده؟ ورونو او خوندو، که مو دغه امر نه وي پر ځای کړی، نو کومه ده هغه ستاسې وفا؟ د الله عز وجل سره ستاسې وفا څه سوه؟ محترم ورونو، د دغه 2 مبارکو آیاتو تر تلاوت او ترجمې وروسته و یوې پاملرنې ته اشد ضرورت شته. هغه دا چې په اول آیات کې رب عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې و نورو مسلمانانو ته ووایه خپلې سترګې د نامحرمو ښځو څخه پټې کړي، او په 2 آیات کې الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې مؤمنو ښځو ته ووایه خپلې سترګې د نامحرمو نورو د لیدلو څخه پټې کړي. و دواړو طرفو ته په نه کتلو سره امر راغلی، ځکه چې د نامحرمو ښځو او نورو یو د بل سره لیدل او کتل د نورو لویو حرامو کارو او د شر دروازې خلاصوي. نو د خالق الهي اوامر د بدکارۍ او بې حیایي د مخنیوي دپاره تر ټولو د مخه دغه د لیدلو او کتلو لار بندوي. نو یې ځکه مؤمنانې ښځې او نر مؤمنان په دې سره امر کړه چې د دغه لیدلو او کتلو څخه ځانونه وساتي.
اوس نو زموږ مسلمانانو و رواجو او اصطلاحاتو ته راسئ. موږ مسلمانان پر دوه قسمه یو. یوه هغه ډله ده چې د ښځو د ستر یا حجاب په مسئله کې د غرب تابع او غربي افکار لري، قرآني او الهي احکام پرېږدي، د غرب په متابعت خپل عقلي دلایل درته وایي، لکه دی چې د بشر دپاره قانون جوړونکی وي. خو اوس په دغه بحث کې د دغې ډلې سره اړه نه لرم. او دوهمه ډله بیا داسې ده چې وایي یوازې په ستر او حجاب کې نه، بلکې د ژوندانه په هر کار کې زه د اسلام تابع یم، زما حاکم او لارښوونکی الله او رسول الله دی. نو زما راتلونکی خطاب د دغه دوهمې ډلې دپاره دی. نو ورته وایم مسلمانه وروره، ته چې ځان د قرآن مجید او سنت مطهره تابع بولې او په خپل ژوند کې د هغو لارښوونې عملي کوې، د ستر او حجاب پوره مراعت کوې، خو بیا دې هم په دغه ستر او حجاب کې رواج او عنعنه حتی خپله خوښه تر قرآني امر د مخه کړي دي. قرآن کریم په صریحو الفاظو سره موږ ته محرم او نامحرم راښوولي دي، خو زه او ته په هغه عمل نه کوو، خپل فکر او رایه عملي کوو. هغه کسان چې رواج یا زما او ستا خوښې محرم کړي دي هغه محرم بولو، او هغه کسان چې رواج یا زما او ستا خوښې نامحرم کړي دي هغه نامحرم دي. د مثال پر قسم د میړه د ورور سره چې لیور ورته ویل کېږي، د ښځې ناسته ولاړه کتل او لیدل په شریعت کې حرام دي. همدارنګه ولیوره ته د ورېندارې سره ګډ ژوند حرام دی. خو موږ وایو یا که زه دا خبره وکم بیا مې د ورور مور او پلار خوا بدېږي. د الله عز وجل ناراضه کېدل او د هغه د اوامرو څخه مخالفت پروا نه لري، خو ورور مور او پلار باید خفه نسی. تش د اتفاق په نامه په رډو سترګو شرعي احکام تر پښو لاندې کوو. تاسې پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې د دغه غیر شرعي رواجو په سبب څونه ناخوښه او ترخه کارونه په وجود راغلي دي. همدارنګه د میړه نور ځوان اقربا لکه د میړه وراره، د میړه خوریی، حتی د میړه د اکا زوی او داسې نور، دا ټوله هغه کسان دي چې قرآن او شریعت یې د ښځې دپاره پردي او نامحرم بولي، خو موږ یې په خپله خوښه د دوستۍ او اتفاق په نامه د ښځې خپل او محرم ګرځو. د میړه دغه اقربا د ځوانو ښځو او ناویانو سره ګډ ژوند او بې له ستره تګ او راتګ کوي، حتی په ګډه تلویزیون او فلمو ته سره ګوري، او څه موده وروسته بیا د دغه غیر شرعي عمل په ترخو عواقبو خفه کېږو. ورونو، دغه مسؤلیت او ګناه د کور د مشر پر غاړه دی، ځکه که کشر د دغه کارو ممانعت وکړي و هغه ته وایي ته بې اتفاقي جوړوې، مګر هغه دوستي او اتفاق چې اساس یې د الله عز وجل نافرمانی وي او نتیجه یې د الله عز وجل عذاب او رسوایی څه قیمت او اهمیت لري. نو زموږ مسلمانانو دپاره ښه کار دا دی چې د الله عز وجل احکام تر خپلو خوښیو او رواجو د مخه کړو او په هغو سره عمل وکړو. یو خو به د ژوند د ترخو واقعاتو څخه خلاصو او هم به مو د خپل رب عز وجل سره وفا کړې وي. ورون، الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ځینو هغه مسلمانانو چې د الله عز وجل سره په خپل وعده کې صادق چې د الله عز وجل سره په خپل وعده کې صادق او وفادار و صفت کوي، او د سورة الاحزاب په 23 نمبر آیات کې فرمایي: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یعنی د مؤمنانو څخه ځینې داسې نفر دي کوم عهد او وعده چې د الله عز وجل سره کړې وي رښتیا یې کړل، سرته یې ورسول. پس ځینې د دوی هغه دي چې خپل نظر یې پوره او ترسره کوي،
او ځینې یې هغه دي چې د خپلې وعدې د پوره کولو په انتظار کې دي او خپله وعده یې یوه ذره هم نه کړه بدله. دا د وفا صفت دی او الهي وحی قرآن مجید دی چې د قیامت تر ورځې به پاته او تلاوت کیږي. ورونو تاسې پوهیږئ چې دغه مبارک آیات د چا په باره کې نازل سو؟ د صادقه او وفاداره مؤمنانو په باره کې، خاصتا د حضرت انس ابن النضر رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل سو. قصه داسې وه چې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه د بدر د غذا په وخت کې مسافر و او د بدر غذا ته نسو حاضر، او بیا چې د بدر د غذا په جنگ او قصه خبر سو نو یې قسم یاد کړي، ویل په والله که بل وار داسې موقع پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کفارو سره جنگ وي او زه حاضر وم، الله جل جلاله به وویني چې زه څه کوم. بس دغونه یې وویل. شپې او ورځې دې تېرېږي، د احد د غذا ورځ راغله. ورونو د احد د غذا قصه مې په سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم کې پوره بیان کړې ده. نو کوم وخت چې د احد په ورځ هغه د غره او غشي ویشتونکو تر واقعې وروسته مسلمانان د شکست په حال کې سوه او پر شا ولاړه، اکثره مسلمانان د مدینې منورې و طرف ته ځغلي، خو انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه د کفارو پر طرف و د احد و غره ته ورهیدی. تاسې د ده وفات ته وګورئ، هغه خپله خبره او وعده چې کړې وه په یاد یې ده او عملي کوي. نو د کفارو پر طرف یوازې ورهیدی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ویل یا انس چیرې ځې؟ انس رضی الله تعالی عنه ویل جنت ته، او زما دې د نظر په رب قسم وي چې د احد د غره څخه د جنت بوی راځي. د حدیث شریف راوي وایي چې انس رضی الله تعالی عنه د احد د غره سره شهید سو، او بیا وروسته موږ د ده په بدن کې څو اتیا زخمه ولیده. سبحان الله، اتیا ځایه د تورې، نیزې او غشو په واسطه زخمي سوی و، لا یې جنګ کاوه. دغه وفات ته وګورئ. زموږ څخه که یو څوک یو یا دوه ځایه زخمي سي د میدان جنګ څخه ګوښه کیږي. راوي د حدیث وایي د ډیرو زخمو په خاطر چې بدن یې ټوک ټوک و موږ نه پیژندی چې دا څوک دی، هیچ چا ونه پیژندی بېله د ده د خور څخه. هغې هم پر ګوته وپیژندی. څنګه پر ګوته؟ اصلا د ده رضی الله تعالی عنه یوه ګوته د پخوا څخه پرې وه. کوم وخت چې خور یې هغه پرې ګوته ولیده ویل دا زما ورور انس ابن نضر دی رضی الله تعالی عنه. نو د ده د دغه وفا په خاطر د ده په باره کې د الله عز وجل دغه قول نازل سو چې فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. یعنی د مسلمانانو څخه داسې خلک دي چې صادقه یې کړله هغه وعده چې دوی د الله عز وجل سره کړې وه، او دغه آیات شریف به د قیامت تر ورځې تلاوت کیږي. او د دغه صادقه مؤمنانو ضد او مقابل هغه چې د الله عز وجل سره پر خپله وعده وفا نه لري، د هغو په باره کې هم راتلونکي مبارک آیاتونه واوره او ښه ځان ته متوجه سه چې تو خو به د دغه خلقو څخه نه یې، الله مو دې وساتي. او وګوره چې دغه آیاتونه خو به پر تا او ستا پر حال نه تطبیقیږي، ستا حال خو به نه بیانوي. الله عز وجل د سورة التوبه په 15 نمبر او رستنوي آیاتو کې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورونو د دې دپاره چې د آیاتو په ترجمه ښه پوه نو به تر ترجمې د مخه د دغه آیاتو د نزول سبب او قصه درته بیان کم. په انصارو کې یو سړی و چې ثعلبه ابن حاتب ورته ویل کېده. همیشه به په مسجد او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور کې حاضر و.
څرنګه چې دی غریب او فقیر سړی و. نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې غني او مالدار سم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ثعلبه هغه لږ شی چې د الله جل جلاله شکر پکښې ادا کې تر هغه ډیر شي چې حقوق یې نسي ادا کولی ښه او بهتر دی. خو ثعلبه بیا هم خپله غوښتنه نه پرېښوله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ایا ته دا نه خوښوې چې زما طریقه اختیار کې؟ څونه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د مال د طلب او غنا څخه منع کاوه، ثعلبه هغونه ټینګار کاوه چې د مالدارۍ او غنا دعا راته وکړه او دا وعده یې وکړه که الله عز وجل د مال خاوند کړم زه به د دغه مال حقوق پوره ادا کوم، یعنی خیرات، زکات او صدقات به ورکوم، د غریبانو کومک به کوم. سو بالاخره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د مالداره کېدو دعا وکړه. د هغې دعا په برکت د ده په میږو او بوزو کې برکت پیدا سو، تر داسې اندازې چې د خپلو رمو د ډیروالي په خاطر د مدینې منورې د ښاره څخه د باندې ووتی او په یوه کلي کې واړول. د مخه خو غریب او دالته په مدینه منوره کې و، هر وخت به په مسجد نبوي کې و او هر لمانځه ته به حاضر و. اوس چې د ښاره ووتی د جماعت لمونځ ځینې پاته سو او د مالو ډیروالي دونه مشغول او مصروف کوي چې د جمعې لمانځه ته هم نه راتلی. د مال ډیروالي مسجد نبوي، جمعه او جماعت ځینې پاته کړه. او بیا څه موده وروسته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د زکات ټولونکی ورغلی چې د ده د مالو زکات ځینې واخلي. ده ویل زکات د جزیې خور را معلومیږي، یعنی لکه څرنګه چې جزیه د کفارو څخه په زور اخیستل کیږي زکات هم دغسې را معلومیږي. په شروع کې د نن او سبا یا په نور بهانو زکات وځنډاوه، خو په آخر کې د زکات د ورکولو څخه مطلق انکار وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا خبر ورسېدی 3 واره یې وفرمایل ویح ثعلبه ویح ثعلبه ویح ثعلبه، یعنی ثعلبه لر دې هلاک. او بیا د دغه ثعلبه په باره کې دغه د مخني تلاوت سوي آیاتونه نازل سول. کم وخت چې د ثعلبه ځینو خپلوانو وده ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شرع او آیاتو د نزول خبر وروړي، ثعلبه د مجبوریه په داسې حال کې چې زړه نه غوښتي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و حضور ته د زکات سره ورغلی. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله عز وجل ستا د زکات د اخیستلو او قبلولو څخه منع کړی یم او د ده څخه زکات وانخیستی. ثعلبه د دغه خبر په اورېدلو سره د منافقت په ژړا او بغارو شروع وکړه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د ده زکات نه قبلېدل او د ده دپاره د عیب، شرم، د ننګ او بدنامۍ خبره وه. دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده زکات وانخلي دا بدنامي وه د یو مسلمان دپاره. ثعلبه د بدنامۍ په سبب خاورې پر سر بادولې، مګر په زړه کې هغه منافق و چې د زکات ورکول یې زړه نه غوښته. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته ثعلبه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د زکات سره ورغلی. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د ده د زکات د قبلولو څخه انکار وکړي او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې هغه ته د زکات سره ورغلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د زکات نه کوي قبول. بیا د حضرت عثمان ذی-النورین رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې و هغه ته د زکات سره ورغلی، هغه هم د زکات نه کوي قبول. او هر یو به ورته ویل هر هغه شی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه رد سوی دی موږ یې هیڅکله نسو قبلولی. الله مو د دغسې حاله څخه وساتي. او بالاخره دغه ثعلبه د نفاق په حالت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې مړ سو. ورون مرګ د هر چا انتها ده، که غني وي که فقیر، که صالح وي که طالح. دغه مرګ څونه فرعونان، متکبر او خودخواه انسانان، یاغي او باغي مجرمان په مځکه ننه ایستلي دي او بیا به د خپل عمله سره
د الله عز وجل په حضور کې درېږي. نو دغه آیاتونه د دغه ثعلبه او د هر هغه چا په باره کې دي چې د الله عز وجل سره پر خپله وعده وفا نه لري. الله عز وجل فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. یعنی ځینې د دغه منافقانو څخه هغه کسان دي چې د الله جل جلاله سره یې عهد او وعده کړې وه که الله جل جلاله د خپله فضله څخه موږ ته مال راکړي نو خامخا به خیراتونه ورکوو، د مال زکات به ورکوو او خامخا به موږ د صالحانو څخه سو. ورونو په موږ او تاسې کې هم داسې خلق شته چې وایي که خدای تعالی د دغه باغ خاوند کړم، که خدای تعالی موټر راکړي، که خدای تعالی د واده خاوند کړم، که مې حج وکړي بیا به وګورئ چې څنګه کوم، داسې او داسې کوم. فرضاً که مې واده وکړي وبه وینئ چې څنګه د حرامو څخه سترګې پټوم، څنګه پر لار سمیږم. وروستنی آیات شریف وایي فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نو کم وخت چې الله عز وجل د خپله فضله څخه و دوی ته مال ورکوي نو دوی په هغه مال کې بخل کوي او بیرته وګرځېدل او دوی د حق څخه مخ ګرځونکي وه. اوس نو هغه کسان چې پر خپله وعده وفا نه لري او دغسې مخالفتونه کوي د هغو جزا څه شي ده؟ جزا یې الله عز وجل راشي او فرمایي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بس الله عز وجل د دوی د دغه کار نتیجه د دوی په زړو کې نفاق وګرځاوه. یعنی دوی د دغه خپل کار په سبب منافقان سوه، داسې منافقان چې د قیامت تر ورځې پورې به دغه نفاق د دوی د زړو څخه لرې نسي. دا هم په دې سبب چې دوی د الله جل جلاله سره د خپلو وعدو مخالفت وکړي او په دې سبب چې دوی به درواغ ویل. ورونو د دغه وعده خلافه او بې وفا خلقو جزا مو واورېده. نو که موږ او تاسې هم د الله عز وجل سره دغسې وعدې کړي وي او بیا مو وفا نه وي پر کړی نو دغه آیات شریف زموږ په باره کې هم دی او څونه دردونکی او خوږونکی دی. ای هغه څوکه چې داسې دي ویلي دي که خدای تعالی پر کار او وظیفه ودرولم هیڅ وخت به لمونځ قضا نه کم، که خدای تعالی د واده خاوند کړم بیا به د بدو و خواته سترګې وانړوم، که خدای تعالی حج را باندې وکړي بیا به هیڅ ګناه ونه کم او داسې نورې وعدې. ډېر خلک ستا وایي که مې دونه مال پیدا کړي داسې به زکاتونه و خیراتونه. خیر ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاري روایتوي د هغو درو نفرو قصه راته بیانوي چې الله عز وجل د دوی د امتحانولو اراده کړې وه. حدیث شریف ډېر اوږد دی چې معنا د حدیث داسې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې 3 کسان وه. یو ابرص یعنی پس هغه چې بدن یې سپین داغونه پیدا کړي، دوهم اقرع یعنی پک او دریم ړوند. نو الله عز وجل وغوښته چې دوی امتحان کړي نو دوی ته یوه ملائکه د انسان په شکل د دوی د امتحان دپاره ورولېږه. ملائکه اول و هغه پس سړي ته ورغله او پوښتنه ځینې وکړه چې ستا څه شي خوښ دی؟ سړي ویل چې ښه رنګ او ښه پوست راکړه سي، دغه آفت را څخه ایسته سي، د دغه مرض په واسطه د خلقو نفرت را څخه کیږي او د ځان سره مې نه کښېنوي. ملائکې خپل لاس د ده پر بدن تیر کړي، سړی فورا د مرض څخه خلاص، ښه پوست او ښه رنګ یې سو. بیا نو ملائکې پوښتنه ځینې وکړه چې څه قسم مال دې خوښ دی؟ سړي ویل اوښان خوښ لرم. ملائکې یوه برال به اوښه ورکړه او دا دعا یې ورته وکړه چې الله دې په دغه کې برکت درکړي. بیا ملائکه د سړي په شکل وپک ته راغله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څه شي دې خوښ دی؟ پک ویل چې پر سر مې وریښتان پیدا سي، دغه پکوالی را څخه ایسته سي، ځکه د دغه پکوالي په سبب د خلقو نفرت را څخه کیږي. ملائکې خپل لاس د ده پر سر تیر کړي، فورا یې پکواله ورک سوه او پر سر یې وریښتان راغله. او بیا ملائکې پوښتنه ځینې وکړه چې په حیواناتو کې دې کم قسم مال خوښ دی؟ سړي ویل غواوې.
نو ملایکې وده ته یوه برال به غوا ورکړه او دعا یې ورته وکړه چې الله جل جلاله دې برکت پکښې در واچوي. او بیا ملایکه د سړي په شکل وړانده ته راغله. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ستا چې خوښ دي؟ ړانده ویل الله عز وجل دغه زما سترګې را جوړې کړي چې ټول خلق او ټول شیان ووینم. ملایکې د ړانده پر سترګو لاس تېر کړي، الله جل جلاله د ده سترګې ور جوړې کړې. بیا ملایکې پوښتنه ځینې وکړه چې کوم قسم مال دې خوښ دی؟ ده ویل پسونه. ملایکې وده ته یوه برال به میږ ورکړه. ورونو، زموږ او ستاسې څخه پر هر یوه په یوه قسم د اقسامو یو دغسې حالت راغلی دی چې په یو مصیبت، په یو مسکنت، په یو خواري او ذلت مبتلا و او خواست مو کړی دی، غوښتې مو دي چې الله مو خلاص کړي، خو بیا هم الله عز وجل د هغه حالت څخه خلاص کړي یو. خیر، کیسې ته راګرځم. ورځې دې تېرېږي، د یوه اوښه د بل خوا غوا او د بل میږه لنګې سوې. په لږو ورځو کې د یوه د اوښانو څخه ځنګل ډک سو، د بل د غواو څخه او د بل د میږو او د بل د میږو څخه ځنګل ډک سو. بل وار بیا د الله عز وجل په امر سره هغه ملایکه و هغه پس سړي ته د یو مسکین سړي په شکل ورغله. ویل زه یو مسکین سړی یم، د سفر ټول خرڅ او مصرف مې خلاص سوی دی، بېله الله جل جلاله بله واسطه نه ده راپاته. نو زه د هغه الله پر نامه چې تا ته یې ښه رنګ او ښه پوست در کړی دی، ستا څخه یو اوښ غواړم چې پر سپور سم او خپل کور ته ورسېږم. پس ویل ورځه ولاړ سه، زما پر ذمه نور ډېر حقوق پاته دي. په پاکستان کې خلکو ته پیسې ورکوم، په افغانستان کې یو اقرباو ته ور استوم، په پلانکي ځای کې مې ورکړي دي. زما پر ذمه نور ډېر حقوق پاته دي، په مټې زه هغه ادا کم. تا ته د دغه مال څخه د هیڅ شي د درکولو طاقت نه لرم. ملایکې ورته ویل شاید زه به تا پیژنم. آیا ته د پیس په مرض نه وې اخته چې خلقو ستا څخه نفرت کاوه؟ آیا ته مفلسه نه وې او بیا الله عز وجل دونه مال درکوي؟ سړي ویل واه واه، دا ته څه وایې؟ دا مال خو ما ته پشت پر پشت د پلار او نیکه څخه راپاته دی. ملایکې ویل که به ته درواغجن یې نو د الله عز وجل تا داسې کي لکه پخوا چې وې. بیا دغه ملایکه د غریب او مسکین په شکل و هغه پک ته ورغله او د ده څخه یې هم دغه رنګه د مال او کومک غوښتنه وکړه. پک هم دغسې جواب ورکړي لکه پیس چې ورکړی و. ده ته هم ملایکې وویل که به ته درواغجن یې نو د الله داسې که لکه پخوا چې وې. بیا ملایکه وړانده ته ورغله او ورته ویل یې زه مسافر یم، خرڅ او مصرف مې خلاص سوی دی، بېله الله او ستا څخه بله وسیله نسته. نو زه د هغه الله پر نامه چې تا ته یې دوهم وار د سترګو دید درکوي ستا څخه یو پسه غواړم چې د خپل سفر سامان په برابر کم او تر خپله ځایه ځان ورسوم. سړي ویل هو، بېشکه چې زه ړوند وم، الله عز وجل په خپل رحمت و ما ته د سترګو دید راکړي. هر څونه پسونه چې ستا زړه غواړي در سره بویزه او هر څونه چې ستا زړه غواړي را پرېږده. په الله جل جلاله دې زما قسم وي چې هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. ملایکې ورته وویل ته دې خپل مال در سره وساته، زما هیڅ شی نه دی پکار، فقط ستاسې درو نفرو امتحان مې اخیستی او هغه مې واخیستی. الله عز وجل ستا څخه راضي او د هغه نورو دوو څخه ناراضه دی. حدیث متفق علیه. ورونو، د انسان د پاره صحیح فکر کول پکار دي. و اولو دوو نفرو ته د دوی د ناشکرۍ سزا ورکړه سوه، ټول نعمتونه ځینې واخیستل سول، بیرته په هغه د پخوا پر قسم سوه او الله عز وجل هم ځینې ناراضه سو چې په نتیجه کې دنیا او آخرت دواړه بایلول. او دریم سړی چې ړوند و هغه ته د شکر او وفا په عوض کې څنګه ښه بدله ورکړه. لطفا فتا واړوه. او دریم سړی چې ړوند و هغه ته د شکر او وفا په عوض څنګه ښه بدله ورکړه سوه. په دنیا کې مال او دولت پر خپل حال پاته سوه
او هم الله عز وجل ځینې راضي سو چې دا یې د آخرت دپاره کامیابي وه. ورونو اوس نو خپلو ځانو ته متوجه سئ چې تاسې د کومې ډلې څخه یاست. ای هغه څوکه چې دغه 20 30 40 کاله الله عز وجل نعمتونه درکوي، نن ته څه او څنګه وایه؟ هغه کسان چې نن ورځ موټران لري، ښه ژوند تجارتونه او دکانونه لري، آیا دوی وایي چې دا پشت پر پشت د پلار او نیکه څخه ماته راپاته دي؟ شاید ځینې کسان داسې وي، مګر موږ او تاسې باید فکر وکړو الله عز وجل څونه نعمتونه راکړي دي، صحت، عقل او نو د دغه نعمتو په مقابل کې د الله عز وجل سره وفات څه سوه؟ ته باید کومه رویه او کوم عمل اختیار کې. ورونو د وعدو او عهدو د جملې څخه یو بل عهد هم سته چې الله عز وجل موږ او تاسې په هغه سره امر کړي یو، چې هغه د شیطان سره عداوت او دشمني ده. الله عز وجل د سورة یاسین په 80 نمبر آیات کې فرمایي: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی ای بنی آدمه، د آدم علیه السلام اولاده، ما تاسې ته د رسولانو پر ژبه حکم نو کړی چې د شیطان عبادت او متابعت مکوئ، بېشکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دشمن دی، او داسې حکم مې درته کړی و چې یوازې زما عبادت کوئ. دغه زما عبادت سمه مستقیمه لار ده چې جنت ته تللې ده. نو په دغه عهد او وعده کې زما او ستا وفا کمه ده؟ د شیطان سره مو دشمني کمه ده؟ د الله عز وجل سره د عهدو د جملې څخه وفا پر نظرو ده. که دې پر ځان یو نظر کښېښاوه، پر هغه باید وفا وکړې. الله عز وجل د سورة الدهر په 9 نمبر آیات کې فرمایي: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. الله عز وجل د خپلو فرمانبرداره او نیکو بندگانو صفت کوي او فرمایي: پر هغه نظر وفا کوي چې پر ځان یې واجب کړی وي، او د هغې ورځې څخه بیریږي چې شر یې ښکاره او معلومداره دی. نو پر نظر وفا کول یو هم د هغه تعهداتو او وعدو څخه دی چې موږ یې د خپل رب سره لرو. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، ویل: یا رسول الله، زما خور پر ځان نظر ایښی و چې د الله عز وجل د پاره به حج کوم، خو د حج تر ادا کولو د مخه مړه سوه، اوس زه څه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که ستا پر خور یو پور پاته وای، آیا تا هغه پور ادا کاوه؟ سړي ویل: هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نو د الله عز وجل پور هم ادا که، ځکه الله عز وجل د وفا ډیر حقدار دی. نو محترم ورور، د خپل رب سره وفاداره او وفا کوونکی اوسه. الله عز وجل د دې ډیر حق لري چې د هغه سره پر عهدو او وعدو وفا وکړي. د الله عز وجل د عهدو او وعدو د جملې څخه یو هم د قسم وعده ده. که دې پر یو کار قسم یاد کړي، باید خامخا هغه کار وکړي. الله عز وجل د سورة النحل په 91 نمبر آیات کې فرمایي: وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. یعنی تاسې د الله جل جلاله په عهد وفا کوئ، کوم وخت چې تاسې په خپلو مابینو کې عهد او وعده وکئ، او مه ماتوئ قسمونه، عهدونه خپل وروسته تر محکم کولو او ټینګولو د هغو په قسم سره. حال دا چې تاسې الله عز وجل پر خپلو ځانو شاهد ګرځولی دی. بېشکه چې الله عز وجل ته هر هغه څه چې تاسې کوئ معلوم دي. محترم ورونو، په دې آیات شریف کې د عهد او وعدې پر وفا تاکید دی. د غدارۍ او بدعهدۍ یا بېوفایي څخه ممانعت دی. الله عز وجل فرمایي: کم وخت چې د الله په نامه سره قسم یادوي او په هغه سره عهد تړي،
نو د الله جل جلاله د نامه عزت او حرمت په ښه ډول سره وساتئ. که مو د یو قوم یا یو شخص سره وعده او معاهده وي، ستاسې او د هر مسلمان وظیفه دا ده چې هغه پوره کړي. که څه هم د هغې وعدې په پوره کولو کې ډېر مشکلات او تکلیفونه پیښیږي. په پښتو کې متل دی وایي د نرانو وینا پخه کلا ده. خاصتا چې د الله جل جلاله نوم هم پر یاد سوی وي. موږ باید پوه سو په هره معامله کې چې قسم یاد سي هغه داسې سوه لکه په هغه معامله کې چې الله جل جلاله شاهد او ضامن وګرځېدی. نو مسلمان وروره که دې وعده وکړه خامخا باید وفا پر وکړې، او که دې قسم یاد کړي پام کوه چې تر تیر نسې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر. یعنی الله عز وجل فرمایي درې دي چې زه د قیامت په ورځ خصم یم. خصم و هغه چاته ویل کیږي چې دعوه در سره کوي. نو الله عز وجل فرمایي درې کسه دي چې د قیامت په ورځ زه د هغو سره دعوه کوم، نزاع او مجادله ورسره کوم. اول یې هغه څوک دی اعطا بي ثم غدر، یعنی په ما سره وعده ورکړه، قسم یې یاد کړي چې په والله دغسې او دغسې به وکم او بیا غدر وعده خلافي وکړي. نو هغه څوکه چې ته قسم یادوې او وایې په والله زه به داسې او داسې وکم او بیا هغسې نه کوې، په ورځ د قیامت به ستا خصم او مدعي الله عز وجل وي. دا خو اول هغه څوک سو چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم او مدعي دی. او زموږ د بحث موضوع هم دغه وه، خو هغه نور دوه به هم د حدیث شریف د پوروالي او د مسلمانانو د خبرتیا دپاره بیان کم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره رواه أحمد. او بل هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې حر انسان خرڅ کړي او قیمت یې وخوري، چې په دې کې د نن ورځې اغوا، د کوچنیانو او ښځو غلا کول او بیا خرڅول شامل دي. او دریم هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې یو نفر د یو کار د پاره نوکر کړي، خپل کار په وکړي او بیا یې مزدوري ورنه کړي. بیرته د وفا مع الله و موضوع ته راګرځم. نو مسلمان وروره د وفا مع الله په باره کې د خپل ځان سره صادقه فکر وکړه چې ته د خپل رب عز وجل سره څونه وفاداره یې. په لسو نمرو کې څو نمرې اخلې، ته خپل ځان ته څو نمرې ورکوې ته. او دا خو مې درته وویل چې د الله عز وجل سره په وفا کې ستا څخه درې شی غوښتل کېږي. اول پر الله عز وجل صادقه ایمان، دوهم اخلاص په عمل کې، ریا به نه وي چې ټول کارونه به دې یوازې او یوازې د الله عز وجل دپاره وي. دریم د الله عز وجل ټول امرونه به عملي کوي او د هر شي څخه چې منع کړي یې هغه به پرېږدې. دا وفا مع الله سوه. او د وفا دوهم قسم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وفا ده. یو څوک به وایي زه څنګه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وفا کولی سم؟ هو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وفا کول، ځکه دی علیه الصلاة وسلام د هغو په مابین کې و او د هغو سره یې ژوند کاوه، مګر زه څنګه وفا ورسره وکم؟ د دغسې پوښتنې جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وفا د هغه علیه الصلاة وسلام د طریقې او سنتو متابعت دی. د خپل ژوند په ټولو اعمالو او افعالو کې باید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم طریقه اختیار کړي. ورونو زه به د صحابه کرامو د محبت او وفا څخه دوه درې مثاله درته بیان کړم. هر هغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلې ده صحابه کرامو پر هغه څنګه وفا کړې او هغه څنګه پر ځای کړې. ورونو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا هجرت کاوه، د کفارو څخه یو سړی چې سراقه نومېدی په پسې و او غواړي چې د قریشو د انعام او جایزې اخیستلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هغو ته مړ یا ژوندی ورولي.
ورونو دا قصه مې په سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده، خو اوس د وفا په متعلق د هغې قصې یوه حصه درته بیانوم. خیر، سراقه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دونه ورنږدې سو چې ویل بس دغه دی ورسېدم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفنیه بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر. الهي د د شر څخه مې په هغه شي سره وساتې چې ستا خوښه وي او څرنګه چې دې رضا وي، بېشکه چې ته پر هر شي قادر یې. د دغه دعا سره سراقه د آس راولوېدی. سراقه په تعجب کې سو چې دا عجبه ده، آسواره پارس او پهلوان یم، هېڅ وخت د آس څخه نه یم لوېدلی، اوس څنګه او ولې ولوېدم؟ بیا پر آس پور سو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر طرف وررهي سو. کوم وخت چې ښه ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا دعا وکړه. سراقه دوهم وار بیا د آس څخه ولوېدی، درېیم وار بیا سراقه پر آس پور سو، خو درېیم وار بیا هم د آس څخه ولوېدی. دلته نو سراقه پوه سو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د الله عز وجل د طرفه ساتل کیږي او زه نسم کولای چې وده علیه الصلاة وسلام ته ورورسېږم. نو یې په لوړ اواز سره ورنارې کړه، یا محمد الامان، یا محمد الامان. سبحان الله، اوس دی امان غواړي او غواړي چې بیرته ولاړ سي. دی څوک و؟ دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو یا بندینولو دپاره راوتلی و، ځکه ده غوښته چې د قریشو څخه هغه 100 اوښه په انعام واخلي، خو اوس دی امان غواړي. خیر، امان ورکړه سو. بیا هم سراقه نه غواړي چې بې له هیڅه او خالي لاس پاته سي. نو ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم یو شی راکه، ځکه ما ونه نیولې او قریشو ته دې هم حال او خبر نه وایم، نو یو شی خو راکه. تاسې وګورئ رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه ورته وویل؟ که زه او ته په دغسې حال او موقف کې یو څه ورته وایو؟ معلومه خبره ده، وایو کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېږم پلانی شی به درته راولېږم، کم از کم داسې شی وریادوو چې دی په خوشحاله کو. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اعدک سواری کسرا، د کسرا په وښیو وعده درکوم، یعنی هغه شیان چې کسرا یې په لاسو اغوندي چې د زرو دي او په جواهراتو ډک دي، هغه یې ستا. سبحان الله، عجبه وعده ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوس د قریشو د ظلمه د خپل وطن څخه په پټه هجرت کوي، په دغه حال کې د مځکې د مخ د هغه قوي پاچا د وښیو وعده ورکوي. خیر، سراقه بیرته مکې مکرمې ته ولاړی. کلونه تېر سوه. 8 کاله وروسته د حنین په غذا کې سراقه ابن مالک ایمان راوړي، مسلمان سو. او 2 کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو او بیا هغه هم وفات سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د فارس پایتخت مداین فتح سو. د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه مدینې منورې ته راوړه سوه. د غنیمتو په جمله کې د کسرا وښې هم په مسجد نبوي کې کښېښول سوه. وفادار یا وفي امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې وښې ولیدل، هغه یې راپورته کړه، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم منبر ته وختئ، وښې یې په لاس کې دي، ژاړي او وایي سراقه ابن مالک چیرې دی؟ سراقه ابن مالک چیرې دی؟ راسه سراقه، دغه وښې واخله چې دا ستا وعده کړه سوې حصه ده، دا ستا مال دی. ورونو، د هغه وعدې څو کاله کېده؟ 25 کاله تېر سوي دي. خو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وعده پر ځای کړه. یوازې سراقه نه بلکې ټول مسجد ژاړي. په مسجد نبوي کې د صحابه کرامو د ژړا ژوږ دی او سراقه وښې واخیسته. دا د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وفا او بیا هم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفا ته وګورئ. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه سره پر لارې رهي و.
څرنګه چې جابر رضی الله تعالی عنه ډېر غریب سړی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا جابر لو جاءنا من بحرين لقسمت لك واعطيتك كذا وكذا وكذا. يعني یا جابر که د بحرین څخه مال راغلی و تا ته به حصه پکښې درکم، دونه او دونه او دونه به درکم. په لپه یې 3 واره اشاره ورته وکړه، دونه او دونه او دونه به درکم، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه د بحرین څخه مال نه راغلی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي د بحرین څخه مال نه راغلی. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو، د یو بل ځای څخه مال راغلی، نو یې په خلقو کې غږ وکړي او ویل هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یوه وعده لري، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو شي وعده ورسره کړې وي او یا یې پر هغه علیه الصلاة وسلام کم پور پاته وي، هغه دې ما ته راسي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم او ورته ومې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته ویلي وه که د بحرین څخه مال راغلی تا ته به دونه او دونه او دونه درکم. جابر رضی الله تعالی عنه وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لپه د پیسو ډکه کړه او ما ته راکړه. ما هغه پیسې حساب کړې 500 درهمه سوه. نو مې د تلو اراده وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته ویل ولې ځې؟ دغو نه 2 واره نور واخله. ما ویل ولې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلي وه کذا وکذا وکذا، نو ستا حصه دغو نه 3 واره ده. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفا وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قول یې بې عملي کولو نه پرېښاوه. ورونو ډېره عجبه خو لا دا ده چې صحابه کرامو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفا په خاطر شهادت قبلاوه، ځانونه او روحونه یې قربانول. د احد د غذا په ورځ چې جنگ ډېر شدید سو او کفارو غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل من يدفعهم عني وله الجنه، څوک زما څخه کفار پر شا کوي او هغه لره جنت دی. د انصارو څخه یو نوی ځوان چې یزید ابن سکن نومېدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته ودرېدی او د ده علیه الصلاة وسلام څخه دفاع کول تر څو چې شهید پر مځکه ولوېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده باړخوز ما پر پښه کښېږدي. د ده رضی الله تعالی عنه مخ یې پر خاورو نه پرېښاوه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه پښه یې کښېښاوه او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و آسمان ته وکتل او وی فرمایل اللهم انی اشهدک ان یزید ابن سکن قد وفى، اللهم انی اشهدک ان یزید ابن سکن قد وفى. الهی زتا شاهدوم چې یزید ابن سکن وفا وکړه، الهی زتا شاهدوم چې یزید ابن سکن وفا وکړه. اوس مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا ولیده. اوس نو ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه، آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دې وفا کړې ده؟ د هغه علیه الصلاة وسلام اوامر دې پر ځای کړي دي؟ د هغه علیه الصلاة وسلام پر لار او طریقه تللی یې؟ د هغه علیه الصلاة وسلام امر او طریقه خو دا ده چې لمونځ وکړې او په مسجد کې وکړې. آیا ته و مسجد ته د لمانځه دپاره حاضرېږې؟ د هغه علیه الصلاة وسلام امر او طریقه دا ده چې د قرآن مجید تلاوت وکړې او عمل په وکړې. ورځ د قیامت به راسي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایي یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای زما ربه بېشکه چې زما قوم دغه قرآن پرې ایښی و، نه عمل پکاوه او نه تلاوت کاوه. اوس نو ته فکر وکړه زموږ په اوسني عصر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا چیرې ده او څه سوه؟ آیا ته په دې راضي یې چې د قیامت په ورځ راسې او ستا سره ستا د نبي نه عهد وي نه وفا؟ هغه نبي چې زما او ستا د مسلمانېدو دپاره هم ستړی سو، هم ووهل سو، هم یې مال مصرف کوي، هم یې آزارونه قبول کړه، هم یې هجرت وکړي، هم جهاد. دا ټوله د دې دپاره چې زه او ته مسلمانان پاته سو.
او د الهي عذاب څخه وساتل سو، نو کومه ده زما او ستا وفا؟ کومه ده؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما او ستا دپاره هر څه وکړ. ورونو، د وفا د اقسامو څخه دریم قسم وفا د خلقو سره په معاملو کې وفا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: المسلمون عند شروطهم، مسلمانان پر خپلو شرطو او وعدو ولاړ وي. کله د یو چا سره پر یو شي اتفاق وکړي، خامخا باید هغه عملي کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من علامات النفاق الغدر بعد العهد، یعنی د منافقت د علامو څخه یوه دا ده چې پس له عهد او وعدې چم او خیانت وکړي. کله د خولې څخه یوه خبره راووته، پام کوه چې بیا چم او وعده خلافي ونه کړي. الله عز وجل د سورة الاسراء په 34 نمبر آیات کې فرمایي: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او وفا کوئ په عهد او وعده، بېشکه چې د عهد او وعدې پوښتنه کیږي. ورور، خپل ځان محترم او عزتمن که. هره وعده چې دې وکړه خامخا باید عمل په وکړي. اوس راسئ چې د خلقو سره د معاملو اقسام او انواع وګورو. اول، د خلقو سره په مالی معاملو کې وفا. مالی معاملې د ټولو خلقو مشاکل او مشکلات په مال کې دي. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته نجات راکړي. تاسې د اولو مسلمانانو و معاملې ته وګورئ. د دمشق او شام د فتح په وختو کې د حمص ښار چې اوس د سوریې یو ښار دی مسلمانانو فتح کړي. پس له هغه څخه چې رومیان یې د حمص څخه وشړل او حمص فتح سو، د حمص هغه خلق چې پر نصرانیت ټینګ وه او پر خپل دین پاته سوه، نو مسلمانانو پر هغو جزیه کښېښول. دوی هم جزیه قبوله کړه او واقعا یې جزیه راټوله کړه، مسلمانانو ته یې ورکړه. پس له څه مودې رومیانو ډېر لوی لښکر سره راټول کړي او بیرته یې د حمص د نیولو اراده وکړه. اسلامي لښکر په دې پوه سو که موږ دننه په حمص کې پاته سو شکست خورو، ځکه یو خو دننه د حمص خلق نصارا دي او بل د باندې څخه رومیان هم نصارا دي، نو به د دواړو طرفو څخه حملې را باندې کېږي. نو بله لار نسته بې له دې څخه چې حمص پرېږدو او بیا د باندې څخه پر حمص حمله وکړو. نو اوس باید څه وکړي؟ باید د حمص څخه ووځي. خو د مخه تر دې چې د حمص څخه ووځي، هغه مالونه چې د اهل حمص څخه یې د جزیې په نامه اخیستې وه، بیرته یې هغو ته ورتقسیم کړه. د حمص خلقو چې د مسلمانانو دغه عدالت او وفا ولیدل، ټول مسلمانان سو. کوم وخت چې داخلي نصارا مسلمانان سوه، نو اسلامي لښکر هم بیرته په حمص کې پاته سو او اوس په ټولو یعنی اهل حمص او اسلامي لښکر د رومیانو پر ضد د حمص څخه دفاع کوي. سبحان الله، د وفا په خوی اهل حمص و اسلام ته داخل سوه. اوس نو هغه حدیث شریف ته راسه چې فرمایي: لا دین لمن لا عهد له، یعنی هغه چا لره دین نسته کم چې عهد او وعده نه لري. کم وخت چې په مسلمانانو کې عهد او وفا وي، خلق د دوی و دین ته داخلیږي. زموږ د ښو اخلاقو په سبب نور خلق و اسلام ته داخلیږي. مګر د نن ورځې د مسلمانانو مشکل څه شي دی؟ د اخلاقو بدوالی. غرب او غربیان موږ او زموږ اخلاقو ته ګوري. دوی زموږ د لمانځه او روژې سره تعلق نه لري. د دوی زموږ اخلاق په کار دي، زموږ وعدو او تعهداتو ته ګوري، بلکې زموږ ټولو اخلاقو ته ګوري. کم وخت چې په موږ کې بد اخلاقي وویني، وایي زه داسې سم لکه دوی، یا هېڅکله به مسلمان نسم. تاسې ته معلومه ده هغه غربي سړی چې مسلمان سو او بیا د حج د ادا کولو دپاره حج ته ولاړی، څه یې وویل؟ ویل الحمدلله چې زه د مخه تر دې مسلمان سوم چې مسلمانان ووینم. که مې زما تر مسلمانېدو د مخه مسلمانان لیدلي وای، هلته به شک راته پیدا سوی وای. ومو لیده چې زموږ بد اخلاقي څونه مشکلات پېښوي، زموږ بد اخلاقي څنګه د خلقو اسلام ضایع کوي. خلق په هغه چا پسې اقتدا کوي، د هغه چا متابعت کوي چې اخلاق، گزاره او معامله شوي. ورونو، دا هم زموږ بحث د معاملاتو د وفا په باره کې دی
چې د هغې جملې څخه وفا په پور کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یغفر لشهید کل ذنب الا الدین، یعنی و شهید ته هر ګناه وربخښل کېږي بې له پوره. ورونو دا د پور مقام دی چې و شهید ته بې له پوره نور هر څه وربخښل کېږي. اوس در معلومه سوه چې د پور موضوع څونه لو او څونه خطرناکه ده، تر داسې اندازې چې کم وخت به اسلامي لښکر د جهاد فی سبیل الله د پاره وتی په مجاهدینو کې به غږ او ناره وسوه، هر هغه څوک چې پور پر باندې وي هغه دې وګرځي، هغه دې جهاد ته نه ځي. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې په اسلام کې د پور قضیه څونه مهمه ده. نو ځکه اسلام امر کوي چې بې له اشد ضرورت او سخت حالته باید پور وانخیستل سي، مګر دا چې موږ او تاسې بې ځایه او د عبثو کارو یا د مناسباتو او سیالیو دپاره پورونه کوو، خو د ادا کولو یې هېڅ فکر نه وي را سره چې څنګه او د کومې خوا به ادا کوم. دا ډېر بد کار دی. د دغسې بې ځایه پور اخیستلو دپاره زموږ او ستاسې په ننني ژوند کې ډېر مثالونه شته چې د وخت د لږوالي په خاطر یې تر تفصیل او بیانولو تېرېږم. خو که نن ورځ د پورو د کښلو دپاره ځینې حکومتي قوانین نه وای موجود، د ډېرو خلقو مالونه او حقوق به ضایع سوي وای. حال دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د یو چا څخه پور غواړي او د دې اراده یې نه وي چې هغه د پور و خاوند ته د ده حق ورکړي، خطا یې باسي د هغه مال ځینې واخلي او بیا دغه پور اخیستونکی مړ سي، په ورځ د قیامت به د الله عز وجل سره په داسې حال کې ملاقات سي چې الله عز وجل به پر ده په قهر او غضب وي. ورونو د معاملاتو د وفا د جملې څخه یو هم وفا په مواعدو او وختو کې ده. موږ ټوله په مواعدو کې بې پروا یو. که د یو چا سره پر 10 بجو وعده وکړو خو بیا دا پروا نه لري که 1 ساعت وروسته ورسم، 2 ساعته وروسته ورسم او یا ګر سره ورنسم، او بیا وروسته ورته وایو هو والله ما وعده در سره وکړه مګر ما ته یو څه مشکلات یا فلانی کار پیښ شو. مګر تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ. عبدالله ابن ابي الحمصا رضی الله تعالی عنه وایي د مخه تر بعثت، یعنی د مخه تر هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت سره مبعوث کړه سي، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو معامله وکړه. په دغه معامله یا بیعه کې یو څه شی پر ما پاته سو، نو مې وعده ورسره وکړه چې ته دلته کښېنه، زه به هغه پاته شی درته راوړم. زه ولاړم او دا کار یا وعده مې بلکل هیر سوه. 3 ورځې وروسته مې دا موضوع را په یاد سوه، نو هغه ځای ته ورغلم، ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه ځای موجود دی. کوم وخت چې زه ولیدم نو یې راته وویل ځوانه تکلیف دې راکړي، دا 3 ورځې کېږي چې زه دلته ستا په انتظار ناست یم. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې دا سړی راسي او زه نه یم. سبحان الله. موږ چې د ښو اخلاقو هر خوی بیانوو وبه وینو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خوی تطبیق کړی او عملي کړی دی. بیا هم پر خبرو او وعدو وفا. ورونو هر هغه څوک چې پر خپله خبره ولاړ وي هغه کامل مسلمان او په ښه خوی سره ښایسته دی. هر هغه خبره چې ستا تر خولې راوځي پر هغه وفا کوه. و پلرو ته نصیحت، د خپلو اولادو سره چې کومه وعده وکړي حتما یې باید عملي کړي. داسې نه چې د خپلو اولادو سره وعده وکړي چې په پلاني ورځ به پلاني ځای ته ولاړ سو، خو چې وخت یې راسي بیا وایه نن ناوخته سو، او یا ما تلیفون ورسره وکړي هغه داسې او داسې و. نو اولاد هم پر دغه خوی تربیه کېږي. نو وروره پام کوه چې د خپل اولاد سره وعده وکړې او عملي یې نه کړې، خامخا به هغه وعده عملي کوې. او اوس به د وفا په 4 قسم شروع وکړو. موږ وویل چې اول وفا مع الله، دوهم وفا مع رسول الله، دریم د خلقو سره په مادي معاملو، وعدو او خبرو کې وفا. د وفا 4 قسم دا دی چې د هغه خلقو سره وفا وکړې چې ستا په ژوند کې ستا سره ښه او احسان کړی. آیا تا د هغو کسانو په باره کې فکر کړی دی؟ هغه کسان دې په یاد دي چې ستا په ژوند کې احسان در سره کړی دی او که دې هیر کړي دي؟ هېڅ دې په فکر کې نه درګرځي. په خپل عمر و هغو ته ورغلی یې چې عقلا یو تشکر ورته ووایه، یا دې تلیفون ورسره کړی دی،
یا دې کوم تعلق او محبت ورسره درلودلی دی؟ زه به یوه عجیبه واقعه درته بیان کوم. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که به څه هم پس له ډېرو کلو حتی د کافر سره به هم وفي او وفاداره و. و دغه قصې ته غوږ ونیسه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و، دی علیه الصلاة والسلام او د ټول اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مظلومیت وهلو او ازارو کې شپې او ورځې تېرولې، تر داسې اندازې چې د قریشو کفارو اقتصادي بندیز پر ولګاوه، چې دا قصه مې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده. خو هلته په کفارو کې یو سړی و چې نوم یې ابوالبختري ابن هشام و، چې هم کافر او هم د قریشو د مشرانو او رئیسانو څخه و. مګر دغه کافر ابوالبختري د دغه بندیز په ماتولو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره د خواخوږۍ دریځ درلودی او د دغه بندیز د ماتولو دپاره د مسلمانانو کومک وکړي، تر څو چې هغه د قریشو بندیز یې مات کړي. که څه هم دی کافر او پر خپل کفر پاته و، خو بیا یې هم په دغه زهیرونکي حالت کې د مسلمانانو طرف ونیوی. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي او دغه د بندیز موضوع خلقو هیره کړه، ځکه د دغه بندیز او د هغه د تکالیفو تقریبا 10 کاله تېر سو. مګر نبی کریم صادق الامین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه څوک نه هیراوه چې د ده علیه الصلاة وسلام سره ښه کړي وه، تر څو چې د بدر د غزا ورځ راغله. په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر په تنظیمولو او ترتیبولو مشغول و. د دغه مصروفیت په حال کې پر خپلو اصحابو غږ وکړي، ویې فرمایل: که ستاسې څخه یو څوک د ابوالبختري ابن هشام سره مخامخ سو، نه دی وژني، ځکه هغه زموږ سره په مکه مکرمه کې داسې او داسې کړي دي. دا د کافر سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا وه. خیر، جنگ شروع سو او په میدان جنگ کې یو د اصحاب کرامو د کفارو سره په جنگ او معرکه مشغول و، چې ناببره ابوالبختري په مخه ورغلی. ویلې ده چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي، مګر مسلمانان د خپلې وفا په خاطر تر هغه لاس اړوي، نه جنگ ورسره کوي او نه وژني. نو دغه صحابي وایي: د ابوالبختري و بغل ته مې د کفارو څخه یو بل نفر ولیدی، ما ابوالبختري پرېښاوه او هغه بل نفر ته ورتېر سوم. ابوالبختري په تعجب سره راته وویل: ولې دې زه پرېښوم؟ ما ویل: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې تا ونه وژنو. ده ویل: ولې؟ ما ویل: دا ستا سره د وفا په خاطر، ځکه تا د هغه اقتصادي بندیز د ماتولو دپاره کومک کړی. ښه متوجه سئ، ابوالبختري تر اوسه کافر او مشرک دی، مګر دا د مسلمانانو وفا وه. نو ابوالبختري ویل: که مې درته وویل چې دا زما ملګری هم پرېږده؟ صحابي ویل: یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې یوازې تا پرېږدو. ابوالبختري ویل: نو زه جنگ در سره کوم. صحابي ویل: زه جنگ نه در سره کوم. ابوالبختري په صحابي پسې ځغلي او صحابي ځینې ځغلي. سبحان الله، دغه ته وفا وایي. دا د جنگ په حالت کې لښکر دی او دا یې وفا ده. خو ابوالبختري پر خپل عزم ټینګ دی. دی فکر کوي چې صحابي د ده څخه بیریږي، نو په پسې دی، تر څو چې ښه ورنږدې سو. اوس نو فقط یو وارې غواړي چې صحابي ووژني. صحابي پوه سو چې وژني مې، نو ودرېدی او مخ یې پرې واړوي. ابوالبختري یې وواهه او مړ یې کړي. بیا نو صحابي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې څخه ریږدي. ویل: یا رسول الله، والله که زه پر دې نه وای بیرېدلی چې ما وژني، ما به ابوالبختري نه وای وژلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: عفا الله عنک، الله دې عفو درته وکړي. دا د هغه چا سره وفا وه چې ستا په ژوند کې یو وخت ښه در سره کړي وي. په دې جمله کې هغه کسان هم شامل دي چې وتا ته تعلیم کړی وي. هر هغه څوک چې وتا ته ستا په ژوند کې یو څه در ښوولي وي، د هغه سره وفا پر تا لازمه ده. تاسې و امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وګورئ چې څه وایي. امام احمد رحمه الله وایي
د 10 کلو راهیسې ما داسې شپه نه ده تېره کړې چې و امام شافعي رحمه الله ته مې د دعا نه وي کړې، طلب د مغفرت مې دې نه وي ورته کړی. دا ولې؟ ځکه امام شافعي رحمه الله د امام احمد استاد و. همدارنګه د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته وګورئ، وایي په والله زه په لمانځه کې تر خپل مور او پلار د مخه و ابو حنیفه ته دعا کوم. اصلا دغه وفا د خپل استاد، د خپل وفادار استاد ابو حنیفه رحمه الله څخه زده کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي ما زما د استاد حماد ابن ابي سليمان رحمه الله د کور و طرف ته هیڅ کله پښې نه دي غځولي، حال دا چې زما او زما د استاد د کورو په مابین کې 7 سړکه فاصله یا لرېوالی. ورونو دغه ادب او وفا ته متوجه سي، مګر موږ او تاسې استاد پلار مور راته ناست یا ولاړ وي او موږ تکیه کړې د هغه و طرف ته مو پښې غځولي وي. خو زموږ د مذهب امام وایي ما دا قدرت نه درلودی چې د استاد د کور و طرف ته پښې وغځوم، حال دا چې زموږ د کورو په مابین کې 7 سړکه فاصله وه. دا کم ادب او څونه وفا ده. ورونو تاسې و خپلو ځانو ته متوجه سئ چې د خپلو استادانو سره څونه وفا لرئ. په ټول عمر دې په زړه کې درګرځېدلي دي چې ته د مکتب یا مدرسې و استاد ته ورسې او پر هغه څه چې تا ته یې درښولي دي یو خالي تشکر ورته ووایه، خاصتا هغه استاد چې قرآن مجید یې درښولی دی، په دین یې خبر کړی یې، مسائل یې درښولي دي او داسې نور علوم یې درښولي دي. نو وروره هر هغه څوک چې ستا په ژوند کې پر تا یو احسان او نیکي ولري، لکه ستا پلار ستا مور، باید کامله وفا ورسره ولري. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زما مور او پلار دواړه مړه سوي دي، ایا د هغو تر مرګ وروسته د هغو د حقوقو څخه یو شی شته چې زه هغه ور ادا کم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، دعا به ورته کوې، بخښنه به ورته غواړې، که دوی د یو چا سره وعدې درلودې هغه به پوره کوې او د هغه اقرباو سره به صله رحمي کوي کم چې د دوی په واسطه دي اقربا دي، او د دوی د اشنایانو به عزت کوي. څو شی سوه؟ د وفا بعد الموت د پاره 15 شی سوه. نو پس له وفات څخه د مور او پلار بلکې هر هغه چا چې ستا سره احسان کړی وي د هغه تر مرګ وروسته د هغه سره د وفا کولو دپاره پر تا دغه 15 شی لازم دي. و هغه ته دعا، و هغه ته د مغفرت طلب، د هغه د وعدو پر ځای کول، د هغو کسانو سره صله رحمي چې د دوی په واسطه دي دوستان وي، او د هغو د اشنایانو عزت. ورونو زموږ او ستاسې په ژوند کې هغه کسان چې زموږ او ستاسې سره نیکي او احسان کړی وي خورا ډېر دي. حتی که درته ووایم چې ترافیک او پولیس هم د هغه جملې څخه دي چې زموږ او ستاسې د ژوند د ښه والي او آرامتیا دپاره کار کوي هم به بې ځایه نه وي. نو د هغو سره زموږ وفا دا ده چې د هغو د قوانینو او مقرراتو څخه مخالف کار ونه کړو. او اوس به د وفا آخرنی قسم چې 5م قسم دی درته بیان کم. د وفا د اقسامو څخه 5م قسم وفا د هغه چا سره وفا ده چې تا ژوند ورسره کړی وي، وخت دې ورسره تېر کړی وي، هغه چې په مکتب او مدرسه کې دې هم صنفي وو، هغه چې په کسب او کار کې دې ملګری وو، هغه چې ستا سره همسایه وو او بیا کډه سو. آیا د دغو کسانو سره موږ وفا کړې ده؟ خو په دغه قسم وفا کې تر ټولو لو او عظیمه وفا د هغه چا سره وفا ده چې ته پرلپسې ژوند ورسره کوې. وفا مع الزوجه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج. بېشکه هغه ډېر حقداره د شرطو چې تاسې هغه باید ادا کړئ، پر هغه وفا وکړئ. هغه شرطونه دي چې تاسې په هغه سره فرجونه حلال کړي دي، یعنی د نکاح شرطونه. مهر به ادا کوې، د خپلې ښځې مقام او درجه به پیژنې، ښه معامله به ورسره کوې، تعامل او ګزاره به دې په ادب سره وي. پام کوه چې وې نه وهې، پام کوه چې په خبرو یې آزار نه کې، پام کوه چې د خپلې کورنۍ د لیدلو څخه یې منع نه کې،
پام کوه چې تهمت پر ونه تړې. خو بدبختانه موږ د خپلو بې ځایه او بدو اخلاقو په واسطه کفارو ته دا موقع ورکړې ده چې ووایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته. خو په حقیقت کې اسلام د دې کار څخه بری دی. فقط زموږ او ستاسې ظلم یا بد اخلاقی ده چې دا خبره پر اسلام باندې ویل کېږي. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه عجیبه او لطیفه قصه لري. راسئ چې په ګډه سره یې واورو. یو د اصحاب کرامو څخه چې د ښځې د آواز لوړول عادت و، هر وخت او ناوخته به پر خپل خاوند آواز لوړاوه او دی به یې زهیراوه. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. خو یوه ورځ چې ښځې ډېر تنګ کړي نو یې دا اراده وکړه چې والله ځم او امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د خپلې ښځې د لاسه شکایت کوم. خیر د کوره را رهیسو راغلی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازه یې ور وټکول. په دغه وخت کې واورېده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې هم پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز لوړ کړی دی. ده خو دروازه ټکولې ده. خو چې دا حال یې ولیدی حیران سو. ویلې ده چې امیر المؤمنین هم په دغه مشکل اخته دی. نو ویل زما شکایت به و ما ته څه فایده وکړي. سړی بیرته وګرځېدی ځکه د ده معامله خلاصه سوه. د هغه شکایت لپاره چې دی راغلی و په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم هغه تکلیف پیښ و. نو خود رهیسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دروازې ټکېدل اورېدلي وه راووتی. ویلې ده چې سړی رهي دی. ویل سړی څه دي کول چې دروازه دې وټکول او بیا رهي سوې؟ سړي ویل یا امیر المؤمنین زما قصه داسې او داسې وه. دلته د شکایت دپاره راغلی وم خو ستا سره مې هم دغه حال ولیدی. نو ما ویل چې دا امیر المؤمنین دی زه څوک یم نو رهي سوم. رونو اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب واورئ. دغه ته اخلاق دغه ته وفا وایي. دا هغه قوي هغه شدید عمر دی او دا یې وفا ده رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر ویل دې زما مشکلات وړي دي، اولادونه یې را تربیه کړي دي، کالي یې را پرېولي دي، کور یې را پاک کړی دی او په دا ټولو سره دا نه د امر کړه سوی. خدا دا ټوله کارونه کوي مګر که دې کم وخت آواز پورته کوي ایا زه تحمل نکم، برداشت یې ونه کم، وی نه زغمم؟ محترمو خوندو تاسې هم په ښو اخلاقو او وفا سره امر کړه سوي یاست. پام کوئ چې دا قصه د خپلو بې ځایه اعمالو دپاره دلیل ونه ګرځوئ. بیا هم وفا مع الزوجه. رونو تاسې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره یې څونه وفا درلوده. دا واقعه چې اوس بیانیږي د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کاله وروسته ده. که زموږ او ستاسې څخه یو څوک وي د ښځې تر وفات 6 میاشتې وروسته څه کوي؟ په کلي شکل سره هغه ښځه د یاده باسي. حتی هر هغه شی چې په هغې پورې تعلق لري هغه د بینه وړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کاله وروسته په یوه داسې مشغوله او مصروفه ورځ کې زموږ او ستاسې په اصطلاح چې څوک د سر وګرولو ته نه وي فارغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه کړه هیره. محترم ورونو متاسفانه د بحث تر ختمېدو د مخه فته پای ته ورسېده. نو په راتلونکې 6مه فته کې به انشاء الله تعالی د وفا پاته بحث او د حیا خوی درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله.